د نن ورځې مهمې پیښې او خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې خلک په څه بحثونه کوي د نن ورځې ګرمې موضوعګانې څه دي دا هر څه په ویډیو کې وګورئ خو د چینل سبسکرایب مه هېروئ. لومړی به د سید خالد سادات لیکنه در سره شریک کړم چې لیکلی دی دا سړی د رحیم الله یوسفزي زوی ارشد یوسفزي نومیږي. محمود خان اسکزي به رحیم الله یوسفزي ته د طالبانو خارجه وزیر ویلي. علت یې دا و چې رحیم الله یوسفزي د ملا عمر ترجمان و او د طالبانو په نمایندګي رسنیو سره خبرې کولې. اوس د طالبانو خارجه وزیر ارشد یوسفزي له خپل پلار دنده باندې پنجابي استخباراتو ګمارلی ترڅو بهرنیانو سره د طالبانو په نمایندګۍ لابېګرۍ وکړي. دا سعادي خبره نه ده چې د کورنیو چارو وزارت او طالبانو ترمنځ د ارشد یوسفزي ارتباطي پول وي. ترجماني هسې یوه بهانه ده. حقیقت دا دی چې طالبانو په لوی لاس افغان وطن پنجاب ته سپارلی. تیر شل کلن نظام کې دومره افغان کدرونه وروزل شول او لا وطن ترې ډک دی چې شل ارشد ورته نشي رسېدلی. یوه خبره جوته ده چې طالبانو ته له خپل افغان کدر څخه یو پاکستاني او پنجابي بې سواده په سلهاو کرته غوره او بهتره دی. ارشد د عمران خان خبرې په مصداق پخواني کدرونو څخه دی چې طالبانو ته یې رالیږلی دی. حتی دا هم کره او جوته شوې ده چې د کورنیو چارو وزارت اړوند ټویټر ارشد یوسفزي له اسلام آباد او لندن څخه چلوي. دومره غلامي خو والله که خوند کوي لکه څومره چې طالبانو پنجابیانو ته منلې ده. که په هر چا وطن پلورئ خو خیر د ازارۍ او عذر به درته وکړو چې پر پنجابیانو یې مه پلورئ. دا وطن دومره سپک او بې څوکه مه ګڼئ. وطن ته د دغسې ایجنټانو او پنجابي استخباراتي خلکو راوستل او بیا یې په مهمو ناستو کې ځان سره کینول پر خپله حیا او ناموس له معاملې پرته بله معنا نه لري. ترڅنګ امید افغان هم طالبانو ته لیکلي دي چې کاش طالب روغ نظام نه وای ړنګ کړی. خپل ټول مجاهدین په تیر نظام کې مدغم کړی وای. مشره یې همدوی کولی خو د یوې ملي روغې جوړې پر بنسټ د پنجاب هیڅ لاسرسی پکې نه وای. بیا به مو لیدلی وای چې څومره ارزښت به په نړۍ کې تاسې درلوده. د هیوادونو عزت او حیثیت د هغوی په نظامونو کې دی. او طالب جانه ته پر نړیوال سټیج د کوم نظام پر بنسټ غږیږي سره له دې چې هیڅ نظام نه لرو. شمس پښتون بیا د فضل الرحمن په اړه لیکلي دي. ډیزلي فضل الرحمن وایي چې عمران خان یهودي ایجنټ دی. قادیاني دی مګر د بلې مذهبي ډلې مشر طارق جمیل وایي چې نه عمران خان د ریاست مدني جوړونکی دی. اوس زموږ د عامو خلکو ذهنونه ګډوډ شي چې که یو پر حق دی بل خو په ضرور ناحقه وي. دواړه هم پر غلط نشي کېدلی او حال دا چې پر هر یوه په لکونو خلک پسې وي. دفاع هم د اسلام له ادرسه کوي. دوی ته ولې په اسلام کې هر څه جواز لري او دین لاره ورکوي. او بل پلو ته چې بیا موږ هم وژل کیږو هم ورک کیږو فقط فریاد کوو. بیا همدغه فریاد مو د همدغو مذهبي خلکو لخوا کفر ګڼل کیږي. همدغه ژړا مو سیکولریزم شمیرل کیږي. پر خپل حق راوتل مو د اسلام مخالفت ښودل کیږي. قاتل ته غل ته ظالم ته لاس نیول مو بېدیني یادیږي. نو د ټولو مذهبي خلکو څخه هیله کوو چې خپل کار کوئ خپل به کوو. ستاسې دښمنۍ له عمران خان سره ده مګر هره ورځ په هر تقریر او هر مجلس کې سرخولیان هدف کوئ. او زموږ دښمني د باجوه سره ده چا چې عمران خان پر خپلو اوږو سپور راوستلی و. نو زموږ او ستاسې لارې ډېرې بېلې دي. موږ وژل شوي یو ژوند غواړو تاسې پارلمان غواړئ. موږ کورک یو ځان پیدا کول غواړو تاسې پاچاهي نظام غواړئ. موږ د وینو درېدل غواړو تاسو د غنم او رومیانو ارزانه کېدل غواړئ. موږ بې کوره یو کور غواړو تاسو محلونه غواړئ. په ورته مهال د نن سبا ضیاء الحق مرخیل لیکنه هم در سره شریکوم چې د تعلیم په اړه ویلي دي ګرد نړۍ په دې بوخته ده چې خپل تعلیم لامعیاري او زده کړو بهیر موثر کړي. خو بدبختانه یوازې زموږ وطن دی چې له ډېر عادي تعلیمه هم نجونې محرومې کړی شوي دي. له 200 ورځو یې د تعلیم دروازې بندې دي. دې کار ستره ناهیلي رامنځته کړې او ناهیلي د بریا په وړاندې ستر خنډ دی. ښوونځي پرانیزئ. کابل د کابل یو شمېر اوسیدونکو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دي چې زده کړې د بچیانو اساسي حق دی. له همدې کبله باید د ښوونځیو دروازې زر تر زره پرانیستل شي. دوی دغه راز غوښتنه کړې ده چې میرمنو ته دې هم اجازه ورکړل شي چې د پخوا په څېر خپلو دندو ته ادامه ورکړي. پخواني ولسمشر هم ویلي دي چې زده کړې د هېواد د پرمختګ لپاره اړین امر دی. هغه هم د ښوونځیو پر پرانیستل کېدو د ټینګار ترڅنګ د خلکو د ستونزو په هواري کې د هر راز همکارۍ ژمنه کړې ده. افغانستان بانک د افغانستان بانک ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې د بشردوستانه مرستو پر دوام
$32 میلیونه نور هم مرسته کابل ته راورسېدله. یاد بانک زیاته کړې ده چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د بشردوستانه مرستې دا 20 کڅوړه ده چې کابل ته رارسېږي. دغه بانک ویلي دي چې مرسته شوې پیسې یې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارلې دي. د یاد بانک په خبره د مرستې له روان بحران د افغانستان په ایستلو کې پام وړ ګټور واقع کېدی شي. د ویلو ده چې واک ته د اسلامي امارت ته رسېدو وروسته امریکا د خپلو فشارونو په لړ کې د افغانستان مالي زیرمه په نړیوالو بانکونو کې کنګل کړې ده چې دې چارې د افغانانو پر اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده او اوس مهال له سختو ننګونو سره مخ دي. باراک اوباما سپینې ماڼۍ ته تللی. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر خپله فیسبوک پاڼه باراک اوباما ته ښه راغلاست ویلي او هغه ته یې د ولسمشر خطاب کړی دی. بایډن له اوباما سره په ګډه د یو لوی ګام د اعلان یادونه کړې ده. روسیه د روسیې تاس خبري اژانس ویلي دي چې مسکو کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد به ډیر ژر له دندې ګوښه او جمال ناصر غوروال په نوم یو کس به پر ځای مسکو کې د کابل سفیر شي. سعودي د سعودي داخله وزارت وایي چې په مکه مکرمه کې مو یو آسیایي سوالګره له 1,10,000 ریالو زیاته اندازه خارجي پیسو او سرو زرو سره نیولې ده. وایي چې دا هر څه یې په سوال ترلاسه کړي وو. له پاکستان وروسته کویت د کویت صدر اعظم شیخ صباح الخالد او کابینې یې هم مخکې له دې چې ورسره وران پارلمان د عدم اعتماد رایه ورکړي له خپلو دندو استعفا وړاندې کړه. کویت کې له اوږده مهال راهیسې د پارلمان او حکومت جنجال روان و. ډېره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. زموږ د چینل نورې ویډیوګانې هم مه هېروئ تر بیا چې زه راګرځم تاسو ته ښه وخت.